لکه د روایت څخه دا معلومیږي چې د مځکې پر مخ باندې چې کومې ګناهونه وسي او د قیامت په میدان کې الله تعالی پر هغې باندې 4 شاهدان راپېښوي. د ټولو څه مخکینی شاهد دا مځکه ده. والارض یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. مځکه به د قیامت په میدان کې دا خبرې ټولې ښکاره کړي او دا به مځکې خوندي کړي او د الله تعالی په حضور کې به پیشي چې دې کم نصیبه انسان زما پر پلانکي حساب باندې پلانکي ګناه وکړه. اوس که د چا په دماغ کې راځي که نه راځي، نن سبا خو د دې دماغ ته راوستل ډېره اسانه ده. نن سبا یو اوسپنه ده، د اوسپنې بنیاد مځکه ده او اوسپنه پیدا کېږي د مځکې او یو اوسپنه د چا اواز د چا عمل د ډېره حده پورې محفوظه کولی شي. نو مځکه چې د اوسپنې بنیاد ده او چې امر د الله تعالی هغه مځکه به څنګه نه محفوظه کوي. او دویم شاهد د ګناه په میدان کې د مځکې څخه وروسته د انسان خپل اندامونه دي چې کله د قیامت په میدان کې انسان ګناهګاره راسي نو بیا چې الله تعالی د مځکې شاهدي واوري نو دی د هغې په مقابل کې درواغ او چالاکي روانه کړي او باني او حیلې روانه کړي چې ما خو نه ده کړې، که مې کړې ده په دې نیت مې کړې ده. نو بیا الله تعالی ملایکو ته الیوم نختم علی افواههم، تاسو پر دې خوله باندې مهر ولګوئ. وتکلمونا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. بیا لاسونه هم شاهدي ورباندې کوي، سترګې هم شاهدي او ورباندې کوي او لاسونه او پښې او د بدن ټول اندامونه بیا شاهدان دي. مولانا روم رحمت الله علیه چشم بگوید کردیم غمزه حرام، سترګې نارېږي چې په ما باندې حرام نظرونه کول. گوشو بگوید چی د ام سوء الکلام، وژونه نارېږي چې په ما غلطی خبرې اورېدلې. لب بگوید این چنین بوسید ام، شونډان نارېږي چې په ما غلط ځایونه مچول. او دستو بگوید این چنین دزد ام، لاسونه نارېږي چې په موږ باندې غلاوې کولې، په موږ باندې ظلم کوئ، په موږ باندې ناجایز کول. نو دویم شاهد د قیامت په میدان کې پر انسان خپل اندامونه راځي او دریم شاهد د قیامت په میدان کې هغه دوی ملائکې دي چې هغې کرام الکاتبین بلل کی. کرام الکاتبین هغې د هر انسان اثر ورسره ده، د راستې وښې والا د انسان نیک اعمال لیکي، د هغې خپله پړپړه ورسره یې هغې د قیامته پورې محفوظه کوي او د شفا وښې والا د انسان بد اعمال لیکي او د هغې خپله پړپړه د قیامته پورې محفوظه وي. او چې کله د قیامت میدان کې بنده د الله تعالی حضور ته ودرېږي، یوه یې راسته وښې ته ودرېږي، یوه یې چپه وښې ته ودرېږي، دا هم خپله پړپړه ورته وغواړي. الله وایي راته وایاستې چې د ابتدا سره تر انتها پورې زندگی څنګه تېره کړه. هغه بله چې دا غم ورته ولاړی هغې خپل بد عملونه ټول لیکلي. نو دریم شاهد کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. او څلورم شاهد وایذا الصحف نشرت، د هر سړي خپله جلا عمل نامه ده چې هغې د الله تعالی په امر باندې لیکل کېږي او هغې په لوح محفوظ کې د الله آسماني دفتر دی هلته محفوظه کېږي. نو د قیامت په میدان کې به هغه عمل نامه هم ورته وغوړېږي وایذا الصحف نشرت. لیکن چې کله یو بنده سه پر مځکه باندې ګناه اوس، پیغمبر علیه صلات وسلام وایي هغه بنده ګناهګاره پر دې ګناه باندې توبه وکړي، بیا خو الله تعالی هغه ګناه د مځکې د حصې څخه هم یېره کړي، هغه ګناه د انسان د بدني اندامو څخه هم یېره کړي، هغه ګناه الله تعالی د ملایکو د صحیفو څخه هم یېره کړي، هغه ګناه الله تعالی د لوح محفوظ د صحیفې څخه هم یېره کړي. او چې کله دی د الله تعالی حضور کې ودرېږي دغه توبهګاره بنده بیا د ده پر دې ګناه باندې د الله په حضور کې یو شاهد هم نشي پېښېدلی. ځکه ګناه کې چې سړی راسي د ګناه یو خرابي ده او دا خرابي د انسان د دنیا پر زندگی باندې ډېر بد اثر لري او د دې خرابۍ ډېره بده نتیجه د مرګ بعد انسان ته هم ګوري. خدا یو حقیقت دی که دنیا کې ګناه هغه بده نتیجه لري، که سړی د هغې بجای په نیکو اعمالو کې زندگی تیره کړي نو نیک اعمال بیا د سړي دپاره بهترینه ثمره بهترینه ښه نتیجه لري.